جناب استاذ سرسایه به کوم وخت ورکوي په روژه کې که د اختر بعد که لږ وضاحت راته وکړي. د سرسایه اصل مستحب وخت د اختر ورځ د عیدګاه د لمانځه څخه مخکې، دا بهترین وخت مستحب وخت دا دی. البته که چیرې یو څوک په روژه کې ورکي هم سرسایه ادا کیږي، مشکل نه لري، په روژه کې ورکولی سي، خو بهترین وخت د اختر ورځ د عیدګاه د لمانځه څخه مخکې. که چیرې یو چا د عیدګاه د لمانځه پورې نه کړه ور، د عیدګاه تر لمانځه وروسته به ورکوي، یعنې مطلب دا دی چې د عیدګاه تر لمانځه وروسته هم ادا واجب د ساقطیږي نه. د عیدګاه لمونځ وسو بلکې هفته او دوې هفتې او لس ورځې او میاشته تېره سول، بیا هم نه د ساقطه ادا کول یې واجب دي، ادا کوي به. شیخ صاحب زما پلار ناجوړه و، روژې یې نه دي نیولي، سرسایه پر واجب ده که نه؟ که مالداره وي د نصاب مالک وي سرسایه پر واجب ده، که روژه نیولي که روژه خوړلي، په دواړو صورتو کې سرسایه پر واجب ده. دا غلطي ډېر خلک کوي، دا فکر وي چې یاره زه خو نو ناجوړه یم، ما خو نو روژه نه ده نیولې نو سرسایه به هم نور کوم. سرسایه ځان ته مستقل واجب دی، چې څوک د نصاب مالک وي سرسایه پر واجب ده ورکوي.